مرزکیه یو خبره ده کومه زما د خپلې خړې کوڅې نه دي دا مې زړه سر دی او په کراچۍ کې خو ته سړکونه دي شور دی غویمې دي خریمې دي بالکل یو خبره ده کومه کراچۍ ته باید لاړ نه شي بس لازم دا ته ګورم توبه مې راځه ته خړې کوڅې ښکلې خو دلته ډېر ښایسته ګنکپان هم دي ګورې ګنکپان سره به زه بیا راکاږم دننه شه راځه وای خیر دغه تا زه تپوس کوم دننه شه یو خوشته چې زه را پیسې رالېږم که نه نو مړه دې ورته خو ګوره دنیا پکې کور کې ښکاري که نه دا به یې ټیک کړی و که نه ته پیسې رالېږې او توته کړ کې خوی کوم توته کړ کې اتره مې سمه خوله خوځه وه هغه ستا تره دی او کاکاجي ورته وایه که بیا مې وویلې نو خوله له ماتومه صحیح ده راځه کاکاجي تر مې راغی او دا خو لکه خان تحصیلي راغی په ما ګران دا السلام علیکم څنګه یې لکه خیر راشه بچي کاکاجي ته راغی نه خان تحصیلي څنګه یې یاره بس خل یم ژوند دې څنګه تېرېده ژوند مې ډېر په مشکلاتو کې و اوله مې چاودېرې په خیر بچي په خیر ګورګورو هله شوې ده کېنه څنګه کاکاجي یاره بس ټیم تېر شو خو خفه بس په دې شوم خفه ډېرې مې جامې راغوښتې وې ښکلې او له 6 روپیا سره یې وې مالټې مې راغوښتې وې یو دوه ګنکپان وو په لار کې رانه وتښتول ښې خبرې یې کولې ما ته دا به سمون یو سو مې ټیک ده چې سودا مې ورکړه لاس کې خبرې مې کولې زه بیا یې لګېوم چې شاته نو کېدای شي الله دې په دې دنیا نسکوره کړي دې تا سره دا چلو دي کتل نه چې دا بوډا دي یا بچي خبر کېږم خیرې ورته مه کوه دا ته یا الله ته ورته ښه هدایت وکړي چې بیا داسې کار نه کوي ایبه چې دوی پې مړېږي ماره دې شي پې او بالکل مېټه شوه غمونه مه کوه پیسې ډېرې چې زه ژوند یم پیسې ډېرې خو په خیر خیریت راغی کنه الحمدلله خو یو خبره ته وګوره کراچۍ نه ده توبه خوب پکې نشي کولی د سهار او د ماښام پکې پته نه لګي او دا ته خو ما وې دلته ځان له کارونه روان کړي تاسو ولته پسې ځئ وبشه خان تحصیلي ته راته وایه چې اشنا دې څنګه دی کوم اشنا اسماعیل مړه بس دغه خبرې خو ما ته سره کوم اسماعیل خبره ما ته نه ولې خیر شه ما ته امیر روټۍ مې نه کړې ده زه ته راشه لاړم په کراچۍ کې خو مې لومبې تپوس کوم او د هغوی د محلې ما وې زه نږدې کور وي مړه چې لاړم او اشاره را پې ودې ته بره یم چې ومې کتل د غر په هغه سر کې کم از کم روغه 600 پورې وته ما وې زما خو پې ماتې ځلې ونیم زما خیال په بالیسارې بنګله جوړه کړې وه یاره هېڅ پته یې لګي بس الله یې ورته ډېره ورکړي دا خبرې پرېږده زه بیا ښه عزت کړی دی تاسو کښېنئ زه اچېرو هله بچي شابه نو دا راته وایه چې هغه بل ومې څنګه دی هغه مې له پوخ ورتې کړو ما وې دا خېټه به کمې نو بیا ورته راځي یعنې غټ کار دې وکړو چې د دې ناسوز نه دې خلاص کړم خیرې ورته مه کوه ورور دې خیرې ورته نه کوم خو دومره تې تنګ یم که نه تا ته سوي دي ظالمه تا ته سوي دي ما ته دا ویلي دي چې ما دا لور ورکړې ده یو هلک دی چانسي نوم یې دی او سرکاري نوکر دی ور ماسټر دی دروغ وایي دروغ وایي وایم په دې وسره کاکاجي ته نه خبر په دې وسره زما د پلار هم لانجه وه وایم تا نه چې چا پیسې وړې خلو نو ته لور هغوی له ورکړې ده دا خبرې ما ته تا یو تپوس کوم په شنګوله تا چې دا لور ورکو تا ما ته یو رینګ کړی دی ما یې تپوس کړی دی زه پښتون یم او که تا ما ته رینګ کړي نو ما به هم درته رینګ کړی وو ما ورکړې ده او ورکوم به او د قانون مطابق به ورکوم د قانون مطابق دا پښتو دا خبرې ورکوم ورکړې مې ده یو خبره ته کومه د پښتو دا معاشره تاسو وشرموله د انسان بلکې د ښځې د یو ویښته لاندې سل مه کړئ او د یو ټکي لاندې سل خبرې دا خلک چې وایي ورکوله مې که نه خلک وایي لور مې ورکړې ده زوی نه مې واده کړی دی دا پښتو وشرموله ما او یو خبره ته بل هم کوم ته به دا لور نه ورکې چې زه هلک ووینم چې دې څنګه روزګار یې څنګه دی داسې ګپ خو نه دی بالکل یو پلار مې لاړو او بل پلار مې راغی کله چې راغی د دې رښتینه سمه تیاره د کشمیر مسله جوړه ته غم مه کوه بچي اوس زه رالمه زه پیشه او دا رشته پیشه داسې ګپ خو نه دی فانتازي د خبرې ته غوږ کېدی زه پښتون یم او پوهېدل شوې ده اوس دا پوهېدل ته ماتېږي ما ته د پښتو خبرې مه کوه دوه پښتانون چې ما یې اوس دا غله وکړه دا پښتانون وایم ځانې کړه پنجابیان نه دا پهېټ نه دی دا د الیاس ولیپور دی په کراچۍ کې څوک ته ورته ګوتې اوسي که نه دېرش کاله د پنجابیانو سره تېر کړلو خپله پښتو د نه هېرې شوه ما یې د پښتو هېره شوه ولې نه هېره شوه ما نه ده شوې الحمدلله نو چې ته پښتون یې نو ما ته به دې رنګ کړی و رینګ راته ولې کوو نه دا نور د څه لپاره دي ولې څه لپاره یو سبا چې ته مړ شې خبره به څوک شي ما چې اپریشن کړی و او په هسپتال کې د 2 میاشتې داخل وم یو روپیا دې رالېږلې ده رینګ دې راته کړی دی زما تپوس دې کړی دی
په معاش لګي مې باسه په تا څونه پیسې لګي دي دا زما دي زما یې تاسو له پرپوس رول نو د کوم پرپوس رول؟ کوم چې میدان ته بوتو پنجاب ته تا په دغه لګلی او ته چې کوم دې موږ سودا نه ورکړ ټول موږ کوم دې په لاره کوڅو کې هر کوه دی مې ته پرې دا ماشين دي هغه خبرې مکوه زه به تاسو سره خبرې کوم چې دا چې اوس کوم نه بابا جان ته څه ته خو پرې چې اوسې په خراب نه راغلی په جنگ جګړه شروع شو چې خو خبرې به سره کوم په شمیا دې غلط کار دې کړی غلط کار مې نه کړی ښه کار مې کړی خو ښه کار مې کړی دی دا چې مې اوس کې بیا ورسو دا باس کوي الله خیر پیږي بچي چې روټه موټه تیار کول شي بشه ایله روټه تیار کی دا چې ګوره او موږ به تابي هغه خلو پسې پوځو ته هم مکو بچي ما له خدای په لاس کې کوزوړان مې نکړه کنه زمانو به تاجي ګلني بلکې خان تاثیر بني ویم کو تا وته سو یا سینه دې به بیا وځي دا خو سما زمو ځوان وسره دې نه کنه بیا به وګورو یا بالکل چسکا تی ما ته وهایا او که ما په خپل سترګو باندې ولیدل نو بیا به ستا خبره ټیکي او زما هغه به غلطي نه نو دا زه ګپ لګو زه د خبرې غړي کومه دا خو خیبر پختونخوا ده په دې کې خو پهلکونو ګنکپان دي خو دغه باندې څوک دي کومې ګیر کړل کومې ګیر کړل کنه او تا ته مې اوخوی په شنیه کنه نو تا به څنګه پاتې کوم داسې نه اب سیدا ما ته منظور ده ولا څه ته پیدا ما زه مې کار نه کوي هاو کنه اوس کا اوس کا مزل لري کړی یو مزغو دې کارم په خو په اخره کې یو مزغو کار نه پېږي نه پیږي مخه سره سمې کاکاجي راغی ما هو سودایي هلکه څه پیجه خان دا ګویو تلک په قلاس یو چې د خپل اوس په خپل باندې خبرو کوم ستا په اسکار نشته دی کار په پاکستان ولې نشته هغه د سنه خبر دی غریبو چو سي خبره کیلو خبره نه کوي کنه بس کیره بلا کیره دا وخت خبرې نه کوي مې دا تر مې راغلی د مخې سره بیا دماغ خراب کړ لیوانی دې چاته خو پرې ده کنه او بچي خبرم کنه څوک وسه تاسو دا نو چې دا واچو کنه بس ولی بس زما کار دي دا ګوره چې راغوري ها بس ته پرې لکنه او مس کله کنه ما خپل کور دي کله به دا ګوري کله به چینو ته هم کوه ملکیا داسې کار دي کنه وضو هغه سامان کې زما کارمو اشرف ته پیسې ولګي واسه چې په کار باندې ته اخو دې خو کې کنه واردات کوم او بدنام نشم او کنه دا پاسه ما سره سیده امراته سیدو ته کوله سامان و ما کېږي او دا چې په غیر ته جن را پیدا یا له خدای دې را پیدا مکه اوس به خمخ مدرسه راځه دا څه په قهوه په غضب وړېدم یو چې سره یریدم وما اکا لازم وشو راشه لو دا روجه دا بچیو چې اوس کړه او چې اوس غره هو پی نه شو خو په نه شو چې تاسو پسې ګز د بیرو وستره بابا جان هغه غریب مسافر په لار به لاړ ستړي شو لار هغه نو کوته درشه نو تاسو دونه او شار بوشي بچی په لار باندې چا پی کړو ټیکو ته مدکیان ویلې دي اسی په کار نه وو دا خپل کار دی ځان لا بخیر کیو د مو په کلی کې شو ګرځي هر وخت چانس نه لګي هم نه دا به موږ بشي کم دی کې سیکل ولا دې سیکل په تاسو ها هم کوه پرشه وګوره دغه خو نه دي وی دا دوانه دي کنه دا به ډیرو سینګه ویم ته د دوی کمالات ته ګوره مخه سره یقین چې کوي ته ګوره چې دې سیکل سره سامل کوي الو نه وی سیکل ولا لا راځه انا شو da giù la testa o vado a cercare un veste انا رضا انا خليها بسيط انا سيكولا نفس انا رضا خلي بالك شبه ولي بس انت كيكمي بولومبيزا لا سغلولي دل اوي یو خبره کومه سیکل خو ته پاتې ځل ارچاوي کنه په کوته به بوزو سیدا خدا کسان نه دي دا به ورګیرو غواړي وای سیدا غواړي څه کنه بچي ګورو کومې ګیر کړه که سمون بدل وباسه او ګورو راځه انا فقط اعرف في كينيكا
هم چانسي بلا و برکت نو دین روز په کلام نه پریږدي نه نو ته مجيبه کار کوي خلک سایکل ته وروخي او تا په سک خدای دې بیا خو بنیاد وباسي بالا سایکل چل نه راته نو ما ته به دې پرېښی هم چانسي یو شیز مې بل ولیده څه؟ هم په منډه منډه کې یو چانس بل لګي کوم دی په ما غوښته چې چیرې ولاړې بچی دي وسره دوه هغه دی اله یاره څه کوم یا باغ سي یو بوډا خو سایکل بوته تاسو کار کو کنه دې نه خواږي ګو زما وروره دا دې چیرې پسې دراته ووم بیا راځه صحیح راځه کوم راځه تیچا خدای دې تباکا بس وی کنه سره کته کا اوس په ملاسته دا کته کا سره کته منډه به ها एकदम منډه کا 1 2 3 منډه کینه هلکه دا خو پوره نصر دا خو څوک پرېږدي نه یاره او کنه یار دا خو د دماغ نه بیخي تریخ دی یا احمد خو ګوره ته د ګل په شان کور نو خدای دې زما ښځې له مرګ راولي یا پته کېږي چې بیا په پنجاب کې خرڅه کړه څه چلی یې ورسره وکړو دا کوم ډېره تیاره دیره جوړه کړه یا ښځه چې په کور کې نه که نه کوره سکندري مله خو چانسي کو سپین نشه را باندې چې ته راسره ملګری شوي نو ستا په وجه نه ښځه مړه پرېږده مړه زما څه قصور دی او رښتیا ته ماته دا ووایه زما خو اوس دماغ کار و ولې اوس ستا دماغ کار نه کوي تا په ما باندې ولې دا جګل دغه کو داسې په لار چې را روان و که نه د مېبوشه یا مشر روغه دا خو د خوینه ډېر تریخ دی د خولې نه تریخ ته کو د خوی نه تریخ دی دی کې مې سکان نشه ته مطلب دې سره غرضي خبره کوم مطلب زما دا دی اسلامي ګوره چې د سمون خوږې خبرې کړې وي دا غوټه به مو وسوړی وي نو زمون کار به سم شوی وي ته کار دی را باندې وران خدای نیکبخته نه ټیم خو د لوږې مړ کېدې دماغ ودې کار نه کو چې 6 روپونه د 10 درجې کې واچولی شي او پردی مالټې دې وخوړې اوس ته عقل کار شروع وکړو ما ته غوږ کېده و زما خو چې دماغ کار نه کو خو تا به سوچ کړی وی یاروره ما چیټه نه ولا ګورې ما خو چې چیټه نه لګورې زما دماغ نه سره کار نه کوي مطلب دې سره مړه مطلب مې دا و خلک ګوره بعضې خلک یو متل کوي که نه وایي اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې نو دلته به م ځان لږ خوږ کړی وي چې کله زما کار شوی واده شوی بیا به مو څه کولی که ماله چانسي ما غلاګانې د خپل پلار نیکه نه کړي دي نو دا چې ګل پکې چا راوستې تا سره د ښځې غم دی چې ما له به لور رانیږي نه نو اوس په څه کې ته ماته ووایه اوس په داسې کار کوم که نه عمدا سړی بدله دوکه کوم د دې چل ما له راځي غم مه کوه څنګه درځي خو دا اول نه مونږ ویرم څوک ماړه په قلار کې نه یعنې مرې نشته تاسې کار کوو چانسي زه هم د دې کور وځو داسې ګوزموزې شان دی مردکي اوسه چې را پورته راپسې رانه ولي بس زه چې زونه اسلامیانو والله تا سره ګرځم شته کارونه را باندې راوړل زه چې ته نه ګوروي تا سره ګرځم اوس ته کارونه لاره نه کړه ما سره چې ګرځم د سړي بچی مې ته نه جوړ کړه دا چې څنګه راغلی وې که نه نو مونږ به لږې مرسې اخیستی وې غونځاخي به مو مټۍ ډبې به م کور ته وړی نمبر یې به م ساتي ته اوس چې کوم دی نو هغه له 100 روپۍ راکړی دي او له 1500 په غونډاخو ورکړه ما ته د اسمان مه جوړوه مړه ښه بس صحیح ده ګو نمبر یې که چې ته څه کې ځه راځه چې ځو خو د دې کور وځو ډېرې چکې مو خوا کې را سره ګاونډیان وایي به چې بیا دا راسره کور ته راغلی صحیح ده د کشمیر مساله دې راله ساده کړې ده دې پوهېدم نه سفر وکړه एकदम به نه روځې زه سخت کاره که څوک په خپل کور کې نغل جوړ شوی دی خراب جون چې تیری که نه ای خدایه زما دې توبه یې راځه چانسي غلې روزه غلاګانې کوه اسلامي راځه روزه که نه خو دې تباکه پرېږدې بس ورسته